جلالاباد ښار کې د مالوچو د پیر او پلور کوڅه. په دغه ځای کې د بیلابیلو وطني او غازي مالوچو پیر او پلور ترسره کیږي. کاروباریان وایي په کومو موسمونو کې چې ودونه ډیر ترسره کیږي نو د دوی کاروبار ورسره خوي. هر رقم تولید چې موږ سره خپل شته دی که وطني چې دی اوس په حال چې دی د پنبې سیزن دی او د سیزن نه بعد چې دی به وطني قیمت غازي ارزانه او اوس په حال چې دی وطني ارزانه دي ځکه چې موږ خپل سیزن لرو او ان شاء الله تعالی خپل هیواد کې خپل تولید کوم او خپل خرڅول د دکان کې. نو اوس خو دا د ودونو سیزن دی لکه د جمعې پر اساس سره دا ودونه ډیر زیات کیږي نو د سر چې دا غازي ډیر زیات وځي نو وطني به دومره خاص نه وځي. دا مختلفه پنبې مونږه خلو لکه دلته اوس د باټیکوټ پنبې دي چاپلیار پنبې دي او پس د صفاتیوات پنبې دي نو بس هغه واغلو به دلته خپل ماشينو بس خپل مخ ته خرڅو. د پنبې ماشين لرونکي بیا وای ل 3 من پنبې یو من مالوچ او 2 من پوندانه ترلاسه کیږي. پنبې موږ ته د مختلفو ځایونو راځي چاپلیر باټیکوټ سخروت پاتیوات دغه ځایونو راځي او زه خپل ماشين کار یم. موږ پنبه ماشینو په 100 روپۍ چې ډیره یعنی تر 100 منو پورې بیا په 15 ماشینو او خو یعنی تقریبا د 3 من پنبې نه چې د یو من مالوچ ورکې 2 من پندانه ورکې. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست مطبوعاتي مسؤل وای سکهال د ننګرهار 22 ولسوالیو کې په 1202 هکټار ځمکه پنبه کرل شوی چې 3080 میټریک ټن حاصل به ورڅخه ترلاسه شي. په 22 ولسوالیو کې پر 1202 هکټار ځمکه پنبه کرل شوی چې د اټکل لمخې به مونږ 3080 میټریک ټن حاصل ترلاسه کړو ځکه اوس پورې لار حاصل روان دی او په کوم ولسوالیو کې چې بعض ولسوالیو کې رفع حاصل په خلاصېدو دی او بعضو کې لا هم روان دی نو دقیق معلومات نشته خو زموږ اټکل دا ښیي چې 3080 میټریک ټن حاصل به موږ سږ ترلاسه کړو. په ټوله کې له پنبې یوازې توشکې او بالښتونه نه ډېر نور توکي هم شته چې له پنبې جوړیږي او پندانې څخه بیا غوړي او د حیواناتو خوراک ترلاسه کیږي.